د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ولایتونو کې خپلو اداراتو ته صلاحیت ورکړی. له دې وروسته خلک کولی شي په تذکرو کې د نوم، تخلص او 3 کاله پورې عمر د اصلاح چارې په خپل ولایتونو کې ترسره کړي. د ننګرهار اوسیدونکي محمد انعام او حیدر د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دغه پریکړه ستایي چې له مخې تذکره کې د نوم، تخلص او عمر چې غلط لیکل شوي وي اصلاح د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ولایتونو سیمه ییزو ادارو کې ترسره کیږي. واقعا د احصایې ادارې چې کومه پریکړه کړې ډېره ښکلې په ځای پریکړه ده او ځکه چې مخکې به خلک ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدل، مثال نوم کې یا تخلص کې یا عمر کې به چې څه فرق و نو کابل ته لاړ شه، ولسوالۍ ته لاړ شه. نو اوس ښه شول، اوس که دا پرېکړه خدای پاک عملي شي نو ډېر ښه کار به وشي. نو دا ولسوالۍ خو اقتصادي مشکلات و خلکو سره پیسې به نه وي نو ډېرو ستونزو سره مخامخ و. دا پرېکړه موږ ډېره ستایو. خوا به داسې اوسي دغه تخلص یا نومونه یا ولاد یا واحدات کې اوس مشکلات و، خلک به ډېر تکلیف تلل مرکز ته. بعض ځای خلکو به هلته د اوسېدو اتاقونه او شیان سره ډېر مشکلات و، ولې هلته هم د خلکو حجم ډېر زیات و نو هغه کارمندان رسیدګي نه سو ورته کوی. خلک به 2 ورځې او 3 ورځې څلور ورځې تکلیف و. نو دا ډېره ښه پرېکړه ده او هیله ده چې نور دغه پروسه ساده کړي. بلخوا د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی عرفان الله د احصایې او معلوماتو ادارې له کارکوونکو غواړي برېښنایي تذکرو کې د نوم، تخلص، ولدیت، عمر او نورو معلوماتو لیکلو کې دقیق او ځیرک واوسي چې راتلونکي تذکره اخیستونکی له ستونزو سره مخامخ نشي. د دې کارکوونکو زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د جوړولو په وخت کې ډېر دقیق واوسي. نوم، سپیل، تخلص، هر څه ولایت، ولسوالۍ باید ډېر دقیق ولیکي چې بیا وروسته خلک په عذاب نشي. او زموږ غوښتنه دا ده چې دې وخت کې باید ډېر دقیق واوسي دا خلک. له دې وړاندې به تذکره کې د غلطۍ د اصلاح په پار ډېری خلک له ولایتونو څخه پلازمینې کابل ته د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته ورتلل چې له دې وروسته د هر ولایت خلک کولی شي تذکره کې راولاړې شوې ستونزې په خپل ولایت کې حل او هواري کړي.